الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله بتوفيق سره د سوالاتو جواباتو د نشست شروع کو او دا زمونږ تقریبا اتم نشست چې په دې کې مونږ د رونو د خويندو د هغه سوالونو جواب ورکو کوم چې هغوی کړي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا دې الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. بعض ملګري دا وایي چې د سوال جواب کې نه مختصرې کوه په ها او یا نه او جایز او ناجایز سره، خو داسې نشي کولی. زما به خپل ځاني زړه نه مطمئن کېږي چې څو پورې په یو مسله باندې دلیل نه ایښوی شوی. نو دې کې دوه درې فایدې دي. یوه فایده خو دی چې زما به خپل زړه مطمئن شي چې ما مسله واضح کړې د قرآن او حدیث په رڼا کې. اوس په د مخامخ سړی عمل کوي نه کوي، د هغه خپله مرضي ده، الله به دې ته هغې تپوس کوي. دویمه خبره دا ده چې د دې سره د سایل هم زړه مطمئن کېږي چې کله څوک تپوس وکړي او ته ورته دلیل وښیې د قرآن او حدیث نه، د هغه زړه مطمئن شو. درېیمه خبره دا ده چې دې سره علم زیاتېږي چې کله مسله څوک تپوس وکړي ته جواب ورکړي، بیا ورته دلایل وښیې، الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، دین مشران دا وایي، صحابه کرام دا وایي، تابعین دا وایي. د دې سره د ټولو مسلمانانو علم زیاتېږي چې څوک مو دا مسله اوري. او کېږي نه کېږي، جایز دي ناجایز دي، ها او نه، داسې قسمه جوابونه سړی د ضرورت په وخت کې ورکوي سړي ته دي، یا څوک چې تپوس کوي د هغه ته دي، د هغې خپل حالات دي. خو موږ به جواب ورکوو، هغه به انشاءالله د قرآن او حدیث په رڼا کې، په هغې به کم سے کم یو دلیل خو به ښایو، کم سے کم یو دلیل به پرې ښایو، یا د قرآن نه یا د حدیث نه. نو دا یو څو وروڼو او خویندو تپوسونه کړي دي، انشاءالله د هغې جواب به کوو د الله سبحانه تعالی په توفیق سره. دا یو ورور سوال کړی دی چې کله د جنۍ غوښتو په وخت کې هلک کور والا لاړ وي، جنۍ کور والا پسې یو جنۍ غواړي او چې هغې ته خوړه وایي، یا د اردو کې منګني وایي، د جنۍ غوښته او دغه ټیم کې نکاح وشوه. بیا چې کله دی دا جنۍ راولي واده ورځ چې ورته وایي، نو په هغه ورځ به بیا نکاح کوي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق چې دا جنۍ غوښته او د هغې کور ته تله او خوړه کول، دا د علاقې د عاداتو سره هم تعلق ساتي. بعض علاقو کې چې جنۍ غواړي نکاح ورسره کوي، نو جنۍ وغوښته نکاح یې مو وتړله، ګواهان پکې وي او مهر پکې هم کېږي او قبول او ایجاب دا ټول پکې وشي. بس دا اگر که نوم ورته خوړې ورکوي، خو هغه یې څه نکاح. بعض علاقو کې صرف جنۍ وغواړي، بس نکاح نه شي. کبیل پرز په دغه ټیم کې نکاح وشوه، نو بیا په دویم پیر نکاح ته ضرورت نشته، دا د ښځه ده، خو صرف دومره ده چې د کور ته نه ده راغلې. او که په دغه ټیم کې نکاح نه شي، صرف جنۍ غوښتلي، نو بیا به لازم نکاح کوي، د نکاح نه بغیر دوی نشي میلاوېدی. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په دکان کې کار کوم او موبایل یې جوړوم، آیا دا کار روا دی او که ناروا دی؟ الجواب بالله التوفیق، موبایل خرڅول او جوړول، دا موبایل چې دی دا په حرام کې هم استعمالیږي او په ښه کار کې هم استعمالیږي، په مباح کار کې هم استعمالیږي او په حرام کار کې هم استعمالیږي. نو په دې کې تفصیل دی. موبایل خرڅول جوړول په هغه چا باندې او د هغه چا دپاره جایز دي چې تا ته پته ده، ستا غالب ګمان دی چې دا سړی پرې داسې غلط کار نه کوي. دویم تا ته یو سړی معلوم دی چې دی په دې موبایل باندې غلط کار کوي، په حرام کې استعمالوي، دی دا کوي دا کوي، تا ته تفصیل معلوم دی، په داسې سړي له به یې نه خرڅوي، نه به یې دې سړي له روغوي. دریم هغه سړی دی چې د هغه تا ته څه پته نشته چې دی په څه کې استعمالوي. نو عام حالاتو ته ورته وګورئ چې موبایل خلک غالبا په څه کې استعمالوي. نو غالبا حالت دا دی چې موبایل خلک په یو جایز کار کې استعمالوي، رابطې پې کوي، خپل بعض ضروریات دي، بعض کارونه دي هغه پې کوي.
نو د هغې په رڼا کې ته دا جوال خرڅولی هم شي، دا موبایل خرڅولی هم شي او دا موبایل جوړولی هم شي. نو دا تفصیل دی پکې. 3 قسمه خلک دي. یو دا تا ته معلوم دي چې د سیده خلک دي، بیا غوسهی ده. دویمه تا ته معلوم دی چې دی په حرامو کې استعمالوي او د کار هم دغه دی، د سړي سره به مرسته نه کوي. درېیمه دی تا ته پته نشته. بیا عام حالاتو ته وګوره، بیا فرق دی په موبایل او په ټي وي کې او په ډیش کې، چې موبایل او ټي وي دې دواړو کې فرق دا دی چې دا ټي وي غالبا په شر کې استعمالېږي، نو ځکه د هغې نه به ځان لرې ساتي. او موبایل چې دی نه دی په شر کې دومره نه استعمالېږي چې څومره په مباح کارونو کې استعمالېږي. خلک په یو بل سره رابطې ساتي. نو دا خو یوه نقطه شوه. دویمه نقطه هغه دا شوه چې هر هغه ورور ته موږ نصیحت کوو کوم چې د موبایلو دا کار کوي او د موبایل جوړوي، چې خپل کار صرف د موبایل سره ساتئ. په موبایل کې دننه که د چا نه تصویران پاتې شوي، یا په دې موبایل کې دننه میموري کارډ یا په دې کې دننه سیم کارډ، نو پای کې ګوتې مه وایئ. دا د خلکو نه پرده اوچتول دی. او چې څوک د خلکو نه پرده اوچتوي، رسول صلی الله علیه وسلم الله به دې پرده اوچته کړي، په دنیا او په آخرت کې به یې وشرموي. نو تا له یو سړي موبایل راوړي، دا ماله صحیح که، د هغه نه به کې میموري کارډ پاتې شوی. نو ته اوس دا مه ګورې چې میموري کارډ کې دننه څه دي، ته دا مه ګورې چې د موبایل په دې سټوډیو کې دننه څه دي، د دې په دې ګیلرۍ کې دننه څه دي، دې کې تصویران شته که نشته، دې کې ویډیوګانې شته، ستا دې سره هېڅ کار نشته. ستا کار دې سره چې دا موبایل به صحیح کې او هغه به واپس ورکړي. او دا اهمه خبره. او په دې کې یو ادب ما بیان کړی مو، زما یو بیان دی د موبایل د استعمالولو آداب، تاسو به اورېدلی. پای کې ما ډېر آداب ذکر کړي دي چې زموږ په معاشره کې نشته. یو ادب پای کې ما دا ذکر کړی چې پردی موبایل به نه استعمالوي بغیر اجازت. ډېر خلک داسې دي چې والله لازم که څه پروایي موبایل به دغه شان راولي پردی، او کله به پکې میسیج ګوري او کله به واټساپ ګوري او کله به میسنجر ګوري. ولې دا خو پردی موبایل دی، پردي خبرې دي چې ته ښځې سره به یې کړي، چې ته یار دوست سره به یې څه پټه خبره کړي، ته پردی موبایل چک کې. دویم دا ادب موږ ښوولی و چې کله یو سړی موبایل استعمالوي، د هغه د موبایل ته به ګورې هم نه داسې. ډېر ما داسې لیدلي په مجلس کې به ناست، ته په خوا کې موبایل راوباسې، ته به ګوتې وایې، دی به تا ته داسې ګوري. نو اوس هغه کېدی شي د سره پردي خبره کوي، څه خاص کار کوي، تا ته چا ویلي چې پردي موبایلو ته ګوره. او دا کار زموږ د پښتنو کې ډېر دی. د دې آدابو نه محرومه ده زموږ معاشره. اوس چې چا موبایل پروت دی، کټ سر ته بس راواله او ګوتې پکې وه، ټلیفون دې کوه، مزید. ولې مزید؟ د دې هر څه به تا نه تپوس کېږي. دا جدا مسله ده چې د سړي پکې تصویران ولې اېښودي ولې نه دي اېښودي، دا د هغه خپله کار دی، د هغه نه به تپوس کېږي. خو ستا دې سره دا کار دی چې ته په دغه شینو کې ګوتې نه وایې. په دې ورسېدی که نه؟ دا اهمه نقطه ده، دا به خپل ژوند کې راولئ. دویمه مسله بیا دا ده، د غرونو ته زموږ دا نصیحت دی، که بالفرض په دې موبایل کې ته څه حرام څه وینې، نو دغه کس ته نصیحت وکړه. په تا لازم دی مسلمان ته نصیحت کول. نو څومره ښه کار شو، پیسې هم ګټه او څه کوه، نصیحت کوه. او باقي په دې موبایلو کې دا سندرې اچول، په دې کې دا ویډیوګانې اچول، په دې کې غلط شیان اچول، غلط پروګرامونه اچول، دا حرام دي. په دې چې کوم پیسې ګټلی کېږي هغه حرام دي. د دې کار دپاره د ځای ورکول په کرایي باندې حرام دي. د ده سره هر قسمه مرسته کول دا حرام دي. الله سبحانه وتعالی موږ د حرامو نه لرې ساتي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زما مور د 15 کالو په عمر کې ده او عمرې له راولمه او څوک محرم ورسره نشتي، نو آیا بغیر د محرم نه دا زه راوستی شم او که نه، او دا سفر کولی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. بغیر د محرم نه د زنانه دپاره سفر دا حرام دی، دا کار حرام دی. حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی. وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول وهو یخطب، وی ما د رسول صلی الله دا خبر اورېدلی، هغه په منبر ولاړو خطبه یې کوله. وی رسول صلی الله وی ښځې له نه دي جایز چې سفر وکړي الا مع ذي محرم، مګر د محرم سره. یو سړی په منځ کې پاڅېد، یا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجه، یا رسول الله زما ښځه خو تلې د حج له، او ما خپل نوم لیکلی دی په یو غزا کې، په یو جهاد کې، زما خو اراده جهاد ته ده.
رسول صلی الله علیه وسلم انطلق لاړ شه او د خپل ښځې سره حج وکړه. نو د جهاد نه پرېښود، د غزا نه پاتې کو او ورته ویې لاړ شه د خپلې ښځې سره حج وکړه. دلیل دی په دې باندې چې ښځې له نه دي جایز چې هغه بغیر محرم نه سفر وکړي. سبحان الله، د شریعت ګوره په هر کار کې فایدې او حکمت وي. یو سړی دې ته څه ضرورت دی؟ نن سبا خو هغه سفر یې نشته پوهاني، دا خو جاز کې کینې 4 ګنټې 4 نیمې، دلته به ورته بیا خاوند ولاړي، ورور به ولاړي، زوی به ولاړي. موږ وایو په دې جاز کې هم ډېر څه کېدی شي، په دې جاز کې هم ډېر څه کېدی شي او شوي دي. بله دا چې دا جاز خراب شي او په بل ځای کې کوز کړي، دې څه ته شوي دي که نه شي جاز خراب شي او بل ځای کې کوز کړي؟ ته شوي هر چا سره غالبا شي. حدیث هم شوي موسم خراب ده بل ځای کې جاز کوز کړی، بیا به څه کوې؟ او دا ښځه هلته په بل ملک کې یا په بل ښار کې 40 ګنټې او 20 ګنټې او 15 ګنټې یوازې تېروي. نو دې کې څوک ګارنټي ورکولی شي چې دې ښځې حفاظت به کېږي؟ شریعت دا ټولې خبرې زموږ د عزت لپاره بیان کړي چې زموږ د ښځو حفاظت وشي. نو دې سره به لازم محرم. خو محرم چاته ویل کېږي؟ هغه چاته چې هغه په دې ښځه باندې د همیشه لپاره حرام وي. نسب دلاسه، رضاعت دلاسه، او پای کې بیا د شرط دی چې دی به بالغ او عاقل وي. اوس یو زنانه سره ماشوم دی، دا ماشوم محرم نشي جوړېدی. یو زنانه سره لوی سړی دی محرم دی، خو هغه قمقل عقل کار نه کوي، نو دې د ښځې حفاظت نشي کولی. بیا په دې کې بعضو علماو فرق کړی دی د مشرې زنانه او د جنۍ په منځ کې. لکه به وکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، د امام شافعي مذهب هم دا دی، امام مالک هم دا دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله هم دا فرق کړی. نو صحیح خبره به دی والله اعلم چې کله زنانه مشرۍ عمر زیاتي او د نکاح رغبت نه لري او نو سره څوک د نکاح رغبت لري او د دې سره نورې زنانه یي او دوی باندې څوک کم سړي چې مشران چې هغوی ښه رښتیني مسلمانان وي، نو انشاءالله دا بوډۍ دا مشره ښځه دوی سره سفر کولی شي. ځکه چې دا په هغه زنانو کې ده چې دې ته نه د چا رغبت شي او نه د دې په چا کې رغبت شته، خو په شرط د دې یو څو خبرې پکې لازم دي چې د دې سره به د زنانو ګروپ وي او کم مشران سړي چې هغه مسلمانان ښه مؤمنان وي، دوکهباز دروغجن خیانتګر به نه وي. دریم دا حج به فرضي حجي، دا عمره به فرضي عمره وي. ځکه اوس یو زنانه ده وایي چې زه بیا حج کوم، موږ ته فرضي دې کړی وي، کړی مې دی، نو اوس ته صرف بغیر محرمه سفر کوې، بغیر محرمه سفر نه دی روا او تا فرضي حج کړی دی، دا بل خو په تا لازم نه دی که نه؟ نو دا مسله د کم حج او د کمې عمرې دپاره شوه؟ د فرضي دپاره. دا مسله ګوره ذهن ته ښه مضبوطه کوزه کوي، دې ته ډېر ضرورت راځي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی د کشتونو د کاروبار څنګه دی یا د قسطونو د کاروبار څنګه دی. وایي ځکه چې په دې کې دی ریټ ډېری، یو شی په نغدو په 10 ریاله دی، په 10 روپۍ دی، او په کشتونو دا په 20 روپۍ دی. نو دا پیسې ډېرې شوې د دې کشتونو د لاسه او د دې نیټې د لاسه، نو دا په سود کې راځي او که نه؟ الجواب، دې مسله کې به لږ تفصیل کوم او د هغې وجه دا ده چې زموږ په ملک کې داسې علما شتي حق پرست محققین چې د هغوی دا رایه ده او دا قول دی چې دا سود دی. بیع التقسیط، د کشتونو دا بیع یا د قسطونو دا بیع، د دې علما داسې تعریف کوي چې هو بیع یعجل فیه المبیع، سامان پکې زر ملاویږي او یتعجل فیه الثمن او پیسې وروسته ملاویږي، دې ته وایي. اوس دا پیسې که لږې لږې ملاویږي او که په یو ځای ملاویږي، نیټه معلومه او هر څه معلومه، کسب هم معلومي، نیټه معلومه ده، سامان دې سړي ته ورسېدو، پیسې به وروسته ورکوي، دې ته وایي البیع بالتقسیط. نو دا اهمه مسله ده. نن سبا په امت کې غالبا خلک هغه یا دې ته ضرورت لري او یا په دې کې واقع دي. نو دا اهمه مسله ده چې د دې وضاحت ښه وشي. په دې کې دنه 2 خبرې دي. یو خو یو سامان خرڅول په نیټه، پیسې به وروسته راکړي. دویمه مسله ده د پیسې زیاتېده. نو دا اولنۍ مسله خو واضحه ده، دا د اوبو بوتل دی، دا مثال کې په 10 روپۍ دی،
که اوس یې 10 روپۍ را نه اوس نشي ما طاقت نشته 2 میاشتې بعد پیسې په 2 میاشتې بعد 10 روپۍ راکړه او صحیح ده دې کې خو هېڅ خبره نشته په دې کې څه حرج نشته دې کې تا ته څوک څه نه وایي چې دا سود دی او که سود نه دی مسله به هله راځي چې ته ورته دا ووایي چې دا اوس په 10 سره لرې 2 میاشتې بعد که پیسې راکړې دا په 20 روپۍ بیا به در سره پکې بعض خلک خبرې کوي چې څنګه دا پیسې ډېرې شوې اول خو د بیع تقسیط له راځو یا نیټې باندې پیسې ورکول وروسته چې دا جایز دي دې باندې یو دلیل درته ښایو عایشه رضی الله عنها حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما من یهودي رسول صلی د یهودي نه خوراک واغستو الى اجل یو نیټې پورې یعنی پیسې به وروسته ورکوي ورهنه درعا من حديد او د رسول صلی الله سره یو زغره و د وسپنې هغه ورسره غاڼه کړه نه دینه د ثابته شوه چې یو شی په نیټه خرڅول څه شو جایز دي که خو څه اشکال نشته دشان په دې باندې یو بل دلیل هم شته د عایشه نه روایت ته په صحیح بخاري کې چې بریره په ما پسې راغلی وه او دا بریره چې دا وینځه وه نو دې د خپلو مالکانو نه ځان ازاده و نو د هغوی سره اتفاق کړی چې هر کال به زه تاسو له دومره پیسې در کوم زما د ازادولو دپاره نو ګوره دا یم نیټه یې ښودلې چې هر کال به زه تاسو له پیسې دومره در کوم دې مسله کې هېڅ مسله نشته خو اشکال په دې ځای کې راځي چې د پیسې کله زیاتېږي په نقد یو ریټ دی او چې بیا نیټه پکې ږدي بیا نسیه بل ریټ دی جمهور العلماء دا وی جمهور چې ویل شي غالبا علما هغه دا وی چې د بیع جایز ده د دې پر خپل شرطونه او بعض علما دا وی دا سود دی سلور مذهبونو په دې باندې اتفاق دی چې دا قسمه معامله ده څه ده د جایز ده لکه دا حنفي مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب چې کوم کتابونه به کې بدایع الصنایع یو کتاب دی او په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې الثمن قد یزاد لمکان الاجل وی کله نه کله پیسې زیاتې شي د نسیه او د لاسه مطلب چې هغوی دې ته جایز وایي دغه شان امام مالک رحمه الله په مذهب کې هم دا کار روا دی امام شافعي په مذهب کې هم دا کار روا دی د امام احمد بن حنبل رحمه الله د مذهب چې کوم علما دي هغه مو چې د بیع جایز ده او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی الاجل یاخذ قسطا من الثمن وی د پیسې چې لیټ کې نو د دې څور کول واړي کنه نالته به پیسې ډېری او په دې باندې دلیل دی یو څو دلیل د متعدی کې خیر اولنې دلیل الله په قران کې وی حل الله البيع الله بیع حلال کړی ده مطلب دا شو چې هر قسم بیع حلال ده الا دا چې شریعت ویلي چې دا حرامه ده او په دې باندې څه دلیل نشته چې دا حرامه ده نو دا په دغه اصل کې دننه راغی په دې خبره ورسېدی په کوم چې نه رسېږي ماته وایه موږ به ونه رسېږو ته بیا مو وایم دویم دلیل په دې باندې دا دی الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای ایمان والو خپل مالونه په خپل منځ کې په باطلو طریقو سره مه خورئ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم مگر دا چې په تجارت کې تاسو دیو بل پیسې استعمالوي خوري عن تراض منكم او تاسو به راضي نو دا به چې کومه ده چې د وبو دا بوتل په 10 روپۍ دی په نقدو په نسیه په 10 روپۍ دی په دې باندې د دوه طرفونه راضي دي په دې باندې دوه طرفونه څه دي هغه راضي دي د دویم دلیل شو دریم دلیل دا ووري په صحیح بخاری کې دا حدیث ته د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه رسول الله چې کله مدینه ته راغی وهم یسلفون بالتمر السنتين والثلاث او غیبه په دې کجورو کې نسیا کوله 2 کالو 3 کالو پورې پیسې والا سامان به ورسته راکې یعنی پیسې وسواله سامان به کال بعد 2 کال بعد راکې دا بیا او د دې کشنو دا بیا ته یو شان ده خو په هغې کې سامان مخکې پیسې ورسته دي په دې کې پیسې مخکې سامان ورسته دی نو سړی وایي چې په دې کې هلته خو ریټ زیاتېږي مسله خو ټوله ریټ کې روانه دلته څه کېږي دلته به یو کار کېږي زه اوس تا ته ووایم چې زما یو ګاډی په کار دی او د هغې مواصفات تا ته ووایم چې دا ګاډی به داسې به صحیح ده دا به یې ماډلي دا به یې رنګي ټول اتفاق وشو دا ګاډی ریټ د دې خپل 80,000 ریاله دی او ته به مال راکې 2 کاله بعد 2 کاله بعد بل تا نه دا ګاډی علم ته پیسې اوس راکړه
ښه نو سامان به ما ته 2 کاله بعد میلاوي پیسې به تا ته اوس میلاوي زه یم وروره که پیسې وسړي نو بیا به 50,000 به راکړې وایي صحیح ده 50,000 شو دواړو ته فایده ورسېده ده ته دا فایده ورسېده چې 50,000 ورته په ټیم میلاو شو سامان ته لتلی نه دی بل ته دا فایده وشو چې 10,000 له کم شو نو 10,000 هغه ته فایده وشو سامان به ورته میلاو شي کله چې نیټه پوره شوه نو دې ځای کې دا پیسې کمې زیاتې شوې که نه شوې که نه دغه شان په هغې کې هم پیسې ډېرېږي ځکه چې سړی به انتظار کوي پیسو ته دې کې سامان والا پیسې کمې کړي ځکه چې پیسې مخکې واغستې پیدا ورته میلاو شو هغې کې هغه سړي ته پیدا میلاو شو چا چې سامان واغستو نو دا بل غریب به څه کوي 6 میاشتې به تا ته انتظار کوي د نن سبا دا ګاډي 15 کاله د دې نیټۍ ښه 15 کاله به تا داسې نه شي نو تا ته وایي چې به تا باندې دومره پیسې زیاتوم نو دا دواړه به یو بل سره نږدې دي چې دا جایز ده نو دا هم څه ده دا هم جایز ده بل یو دلیل پې دا دی چې عامو د مسلمانانو عمل په دې باندې را روان دی د پوخانه د سلفو د وخت نه او دا د شمار یو څو علما دي په امت کې چې هغوی دې ته سود وایي نور علما دې ته سود نه وایي والله اعلم والعلم عند الله راجح قول دا دی چې دا قسمه بیه څه ده دا جایز ده خو د هغې دپاره شرطونه یې د یاد ساتئ اولنی شرط نیټه به معلومه وي دویم شرط پیسې چې څومره ورکې د هغې مقدار به معلوم وي دریم شرط جرماني مرماني به پکې نه وي دا نوم جرماني خو دی سود که پیسې دې لیټ کړې تا نو بیا موږ پیسې زیاتې ویلو نه دا به پکې نه وي څلورم شرط په دغه ټیم به د دې سړي سره د ساماني د چا نه چې سامان اخلي نو د دې نه د بینکونو دا معامله بهر ته ووته د سعودي بینکونه چې کوم دي دوی داسې چل کوي چې ته به خواله ورشي مثلا کې ته ورته زما کروله موټر پکار دی ښه په کم رنګ کې دې پکار دی زما به پکار دی په تور رنګ کې کم ماډل دی 2018 دا ماډل زما پکار صحیح ده په څو دی په 15,000 ریاله تا سره بیه وکړه لیکلو شو هر څه وشو 15,000 ریاله دي دا به کېږي 1,00,000 ریال ځکه چې ته به په کشتونو کې راکې او کش به دومره نیټه به یې دی د ټولو باندې دستخط وشوي او ګاډی لا د بینک سره نشتي ګاډی د بینک سره نشتي دی به اوس ځي تاله به ګاډی هلي بیا به یې راولي ځکه چې بینکونو والا خو ګاډي نه خرڅوي نو دا بیه څه شوه دا حرامه ده دا بیه حرامه ده ځکه چې رسول صلی دې نه منع کړې ده چې ته یو شی نشي خرڅولی هغه ستا په حکومت کې لا نشتي ستا په طاقت ستا په ملکیت کې نشتي ته څنګه به د باندې ګاډی خرڅوو تا سره لا نشتي نو بیا دا حرام کېږي دا پکې یو شرط که څوک دا اعتراض وکړي چې زه چاله قرض ورکړم 15 ریاله او هغه ما ته وایي چې دا به زه واپس تاله په یو ځای نه در کومه زه به تاله دا په 2 هفتو کې در کومه هغه ورته سیدي چې په 2 هفتو کې راکې نو بیا به 10 ریاله راکې نو دې ته تاسو سود وایي نو دغې ته ولې سود نه وایي د پیسې د لیټ کېدو له لاسه د 15 نه لس جوړې کړې نو هغه هم د پیسو د لیټ کېدو له لاسه ریټ څه کو ریټ یې زیات کو نو چې دا سود دی نو دا ولې سود نه دی الجواب دلته پیسې په پیسو باندې دي نو ځکه سود دی دلته بل طرف ته پیسې په سامان دي کوم شی چې ستا په کار نه هغه سود نه دی اخري خبره په دې جواب کې هغه دا ده که څوک ته دا ووایي هغه علماو سره دا دلیل دی چې رسول صلی د دې نه منع کړې ده چې 2 بیې به په یو بیه کې نه کې او وایي دا 2 بیې دي 2 بیې څنګه دي دا موټر دی دا په نغدو په 50,000 روپۍ دی او په نسیه دا په 1,00,000 روپۍ دی نو دا 2 بیې نه شوې او رسول صلی منع کړې چې 2 بیې به په یو بیه کې نه کې موږ وایي دا حدیث داسې نه دی دا تا چې په دې باندې تطبیق کو داسې نه تطبیق کېږي دا 2 بیې په یو بیه کې نه بلکې دا یوه بیه ده نو دا ریټ چې ورته وخو دا ریټ خو بیه نه ده ټول انسانان دا مني چې بیه څه ته وایي واخله راکه دې ته بیه وایي که نه زه تا ته دا ووایم چې دا بوتل په 2 ریاله دی بیه وشوه بیه خو نه دی شوی دا بوتل به په 2 ریاله که څوک 4 بوتل اخلي بیا په 15 ریاله دی بیه وشوه نه دی شوی بیه دا بوتل په 2 ریاله دی په نغدو او په نسیه دا په 15 ریاله دی بیه وشوه هیڅ چا سره بیه نه دی شوی دا به اله حرامي چې کله یو سړی ستا خواله راشي او مثال کې ته د ګاډو کاروبار کې او تا ته وایي چې دا موټر زما خوښ دی په څو دی دا به په 10,00,000 روپۍ دی په نغدو او په نسیه به 15,00,000 روپۍ دی د صحیح چابي راکړه زما شو دا بیه حرام ده
ولې حرام ده؟ بیه نه ده شوې، یو ځای یو خبره نه ده مقرر کړې چې دا ته په نسیه الې که په دغه په نغدو الې، خو چې کله د دوی اتفاق وشو چې دا به یې ظالم په نسیه، نو دا یو بیه وشو، دا دوه بیې خو نه دي شوي، نو دا خبره کمزوري دی چې دا دوه بیې دي په یو بیه کې. په دې مسله ورسېدې که نه؟ والله اعلم. د هغې نه باید یو ورور سوال کړی د هغه ده چې کله زه چاردام کومه او په دغه ټیم کې زما د ګیرې نه څه ویښته ولیږي او هغه د پلش ته لاړ شي یا کوم چې د اوبو د بهېدو ځای هلته وبهېږي، نو په دې زه ګناهګارېږم او که نه؟ الجواب نه ګناهګارېږي په دې باندې، ځکه دا کار د قصدن نه دی کړی، دا کار د قصدن نه دی کړی، نو انشاءالله په دې باندې نه ګناهګارېږي څوک. او دې کې یو اشاره به وکړو یو خبرې ته چې د دې ورور په زړه کې څومره احترام دی د ګیرې دپاره. یعنې ده تپوس کوي چې زه اودس کوم او اودس کې سړي قصد خو نه وي، خو په مخ لاس راکږي ګیره لاس راکږي ویښته دي چې یو نیم دې لاس سره لاړ شي، بیا لاسونه وینځي ویښته دې کته لاړ شي، څومره احترام یې دی. نو دا خلکو په باره کې به څه وایو چې هغه لاړ شي د نایي خوا ته او بلیډ پرې راکاږي او بیا دا ویښته راوالي، نایي د ده په مخ کې راوالي او دغه شانه چاړه راکاږي او بیا یې کچرې ډرم ته غوزار کړي، او یا دا کم چې وړکۍ لاړ شي کې به نه وایي جي سنت دې واخله، سنت دې واخله، وایي سنت دې واخله، صحیح ټکی وایي، د رسول صلی طریقه واخله، ځکه چې رسول صلی ګیره نه وړه کوله، دې وړکۍ مطلب چې دغه طریقه دې واخله. څه به کوي سنت مې برابرول، سنت ته څه برابره ګیره کې څه برابره؟ دا خو رسول صلی ماپې کې تا خو ماپ کړی نه، برابرول ولا ماپ کوي نه، رسول صلی ماپې کوي. نو دا ګیره چې دا وړه کې ده نایي، نو تاله واپس تر کوي چې ویل ته کور کې جمع کوې څه، خو ته دا یعنې دې درجې ته موږ رسېدلي یو چې یو لس ریاله وله هم ورکوو چې واله د رسول صلی دا طریقه او غوزارې کې د کچرې د ډرام ته او لس ریاله په زمانه واله. نو داسې یو نصیحت شو چې د ګیرې احترام پکار دی، ګیرې پرېښوده پکار دی، الله دې به موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی د هغه ده چې سوره فاتحه په امام پسې شاته ویل لازم دی او که نه؟ الجواب زه دې ځای کې د مسلې تفصیل نه شم تللی، که زه تفصیل له لاړم نو د الله په توفیق سره 2-3 ګنټې خبرې خو بېرته کولی شم او دلایل بې شماره دی ته بې خوی شم، خو دلته دا چې نور سوالونه هم دي، حاصل د جواب هغه دا دی چې سوره فاتحه د منځه رکن دی، د دې نه بغیر مونځ نه کېږي، که دا امام دی، که دا مقتدي دی، او که دا یوازې مونځ کوي، که دی د جنازې مونځ کوي، که دی د استخارې مونځ کوي، که دی د استسقا مونځ کوي، که دی کسوف مونځ کوي، که دی د خسوف مونځ کوي، که دی هر یو مونځ کوي، بغیر د سوره فاتحې نه مونځ نه کېږي. په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، نه کېږي مونځ د هغه چا چې سوره فاتحه ونه وایي. و دې کې داسې ویل چې دا حدیث دغه دپاره دی، د امام دپاره او د یوازې مونځ کوونکي دپاره، مقتدي دپاره نه دی. نو دا اوس ګوره د رسول صلی په حدیث کې د ځان نه ګوتې وهل دی. رسول صلی ښه فصیح انسان و، ښه فصاحت ول الله ورکړی، خبره به سمه واضحه کوله. دې ځای کې به ویلی وی که نه چې مونځ نه کېږي د امام او د یوازې مونځ کوونکي چې څو پورې سوره فاتحه نه وي، نو دا خبره کمزورې ده. دغه شان په صحیح حدیث کې دا دی، امام ترمذي راوړی دی، امام ابن حبان او نورو کتابونو کې هم شته، د عباده بن صامت رضی الله روایت دی، دې ته غوږ کېدی ګوره ها، ان النبي صلی الله علیه وسلم ثقلت علیه القراءه فی الفجر. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ کو، د سحر مونځ کو، د قرات په دروند شو، یعنی د شانه داسې اواز راتو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د قرات په هغه باندې دروند کو. فلما فرغ، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم فارغ شو، صحابه کرامو ته وی لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تاسو کې زه امام د شاته قرات کوئ؟ قلنا نعم، مونږ چې یا رسول الله مونږ هم لګیایو، ته تلاوت کوې مونږ هم تلاوت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوا، دا کار مه کوئ. دا بعض مولیان چې دا حدیث پیش کوي دې ځای کې ودرئ، وګوره فلا تفعلوا، مه کوئ دا کار. نو بیا دا مونږ بعض په مونږ پسې راشي وایي مونږ یو په کش مکش کې اچولي، هغه هم حدیث بیانوي او ته هم حدیث بیانوې، نو اوس څه وکړو؟ نو چې اوس یو ملا دوکه درکوي د هغې زه ذموار یم، ما ته به وایي چې مونږ څه وکړو؟
خو مولوي صاحب ته دا حدیث داسې دی که مخې ته پکې څه شتي لکه چې مخې ته خبره به بلکل واضحه کي دا ټنګېدلی حدیث دی ور ښه ټنګېدلی فلا تفعلوا رسول الله دې څه به نه کوئ إلا بفاتحة الكتاب سوى سورة فاتحين فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ذكر چې دغه نه بغیر مونځ نه کیږي فیصله وشو که ونه شو او که چا زړه کې تعویل ماویل پرتې دغه فیصله کول خو ګرانه ده دغه فیصله به الله کوي خو موږ ته خبره څه شوه واضحه شوه بلکل مطمئن شو واضح حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت ما پسې مه کوئ یعنې د سورې فاتحې نه علاوه تلاوت مه کوه نو سورة فاتحة كسوك داوي الله بقرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الله يكرج القرآن ولكي غوغوة يقدي دي اسم سورة فاتحة جواب دې مسلې داري چې دا آیت نازل شوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د حدیث کې خبرم پیغمبر کړی دا نو په قرآن چې څومره هغه پوهېدو دومره به ما ورته نه پوهېږو دویم جواب دا دی چې دغه آیت عام دی او دا حدیث خاص ته مطلب دا دی چې قرآن ته غوږ ږیده چې کله ویلی کېږي الا دا چې په امام پسې شاته ولاړې به سوره فاتحه ویلی شي ځکه چې دا اجازت هم شریعت درکړی نو د شریعت نه څوک تپوس کولی شي چې ولې نشي کولی دا دین د الله دی لا یسأل عما یفعل د الله نه څوک تپوس خو نشي کولی چې یا الله ته په یو ځای کې وایي چې سوره فاتحه یو ځای کې ته وایي چې کله تلاوت کېږي غوږ ورته کېده بل ځای کې ستا پیغمبر وایي چې سوره فاتحه وایه دې څوک ویلی شي دا خو چې چا په زړه کې مرض یا به دا خبرې کوي مسلمان کار څه دی وایي الله وایي چې غوږ ږدئ پیغمبر وایي چې خیر د سورې فاتحه پکې وایي خو نور غوږ ږدئ خبره څه شوه ختمه شوه بله دا چې د آیت د دې لپاره نه دی نازل شوی دا آیت مکي دی دا آیت مکي دی د دې آیت نه بعد هم صحابه کرامو په منځ کې خبرې هم کولې په دا مسله موږ بلوغ المرام په درس کې ښه واضحه بیانه کړې وه نو ګوره صحابه کرام د خبرو نه منع نه کړو موږ به د سورې فاتحې نه منع کوئ دا آیت کافرانو په مقابله کې نازل شوی کافرانو څه ویلو وی لا تسمعوا لهذا القرآن دی قرآن ته غوږ مه ږدئ والغوا فيه په دې کې شور کوئ لعلکم تغلبون چې تاسو زورور شئ په دې قرآن باندې الله څه ووی فاستمعوا له غوږ ږدئ هغه وی شور کوئ الله وی وانصتوا غلي شئ هغه وی لعلکم تغلبون چې زورور شئ الله وی لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي بلکل یو شان دي د هغې په رد کې دی که نه په دې ورسېدی که نه والله اعلم دا غینه بعد یو سوال کړی دی هغه ده چې آیا دعا تقدیر بدلی او کنه او که دعا تقدیر بدلی نو داسې خبره شوه چې تقدیر خو یو بل لیکلی شوی د ځمکې اسمان د پیدایش نه 50 زره کاله مخکې نو اوس دا څنګه بدلیږي الجواب حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دعا سره تقدیر بدلیږي او دویمه خبره دا ده چې انسان دې دعا غوښتی شي چې یا الله ما د تقدیر د شر نه په امان کې ساته لکه حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی اصحاب السنن دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښته وقنی شر ما قضیت یا الله څه چې تا په تقدیر کې لیکلي د هغې د شر نه مې ساته او په یو حدیث کې درځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی صحیح حدیث دی رسول سموي تقدیر نه واپس کیږي مگر په دعا سره او عمر نه ډیریږي مگر په نیکو کارونو سره دا خو واضحه حدیث ته دلیل له اوس سره دا وي نو تقدیر خو پوخ لیکل شوی نو بدلیږي څنګه الجواب دې مسلې ته لګويخ کې نه تقدیر دوه قسمه یو زوړن تقدیری یو پوخ تقدیری دا پوخ تقدیر نه بدلیږي او زوړن تقدیر بدلی زوړن څنګه الله لیکلی دی لکه مثال کې یو کس ته دا غنوم دی محمد د دې محمد عمر 50 کاله دی خو کو چرته ولا مور دعا وغوښته چې یا الله د دې بچي عمر مې ډېر کړي نو شپېتو ته به یې واړوم دا اوس زوړن تقدیر دی څه دی زوړن دی یعنی تړلی شوی دی که ویې غوښته دعا یو ډېر به شي که ویې نه غوښته دعا یو پاتې به شي په دې مسله ورسېدی که نه اوس بله دویمه اهمه نقطه دا تقدیر چې بدلیږي دا هم الله په تقدیر کې لیکلي دي نو خبره د تقدیر نه ونه وته لمثال بله درکړم یو سړی دی د هغه نوم دی احمد الله په تقدیر کې لیکلي دي چې په ده به داسې بیماري راځي چې هغه عام د طبیبانو په قانون کې د انسانانو په قانون کې د هغې علاج نشته خو د دې احمد دپاره به پلار دعا غواړي
چې الله زما زوی له شفا ورکړي نو بیا به ولې زه شفا ورکومه. تقدیر بدل شو خو خبره د تقدیر نه ووته، بیا هم نه ده وتې تقدیر نه، د الله د علم نه خبره نه ده وتې. بل مثال پرې درکم. یو کس دی خالد نومې دی، غریب دی، تقدیر یې دا دی چې دی به صحیح غریب بی، خو د مور پلار به دعا غواړي د دپاره چې الله زما د بچي رزق پراخه کړه. الله ته خو پته لري چې مور پلار به دعاګانې غواړي که نه. الله به د تقدیر د ده د غریبي دا به بدله کړي د دعاګانو د لاسه او دی به مالداره کړي. خبره د تقدیر نه ووته ونه وته، خبره بیا هم په تقدیر کې پاتې شو. یعنې د الله د علم نه څه شی نشي وتی. او بل سبحان الله الله ته دا ضرورت نشته چې الله به دې خبرې ته انتظار کوي چې د چا دپاره به دعا غوښتی کېږي او د چا دپاره نه. الله ته د اول نه پته ده چې د چا دپاره به غوښتی کېږي او د چا دپاره به نه غوښتی کېږي. نو دا د دغه مسلې مختصر جواب دی. اگر که زما یو بیان شتي په دې باندې تقدیر په دې مسله باندې هلته ما ښه تفصیل بیان کړی، دغه واورئ. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې زما پلار زما نه سخت خفه دی او وجه د هغې دا دی چې ما یو تجارت کوو، په هغه تجارت کې ما تاوان وکړو او اوس ما سره خبرې نه کوي او کنځلې کوي او بدې ردې کوي او ظلم یې شروع کړی، زه څه وکړم؟ الجواب د بچي دپاره نه دي جایز چې د پلار سره تعلقات ختم کړي او د بچي دپاره دا نه دي جایز چې دی د پلار سره د خیر او د ښېګړې نه ځان منع کړي په سبب د ظلم چې پلار یې ورسره کوي. نشي پرېښودی پلار دی، مور ده، دوی به ظلم زیاتی هم کوي، ته به صبر. دا هم یو امتحان دی. لکه بعض خلک دي چې الله ولې داسې مور پلار ورکړي چې هغه دیندار وي، اخلاقیان وي، نرم وي، دا یو نعمت دی. یعنې مور پلار خو نعمت دی، له پاسه پرې نعمت داري چې اخلاقیان دي، نو د نور علی نور دو نعمتونه شو. د یو سړي سره نعمت شته د مور پلار، خو امتحان دا دی چې دواړه بد اخلاقه دي، کنځلې کوي، بدې ردې وایي. په دې کور کې چې ګرځه باز بوډاګان تاسو لیدلي، په دې کور کې دنه د انګیاندو ته کنځلې کوي، د بچو ته کنځلې کوي او په هر خبره خپي، په هر خبره جګړه. اوس نعمت شتي پلار دی، خو امتحان دا دی چې بد اخلاقه دی. نو دا مطلب خو دا نه شي چې پلار دی پرېږده ځکه چې بد اخلاقه دی، نه نشي پرېښودی. ظلم او زیاتي د لاسه پلار نشي پرېښودی. په دې راته یو ناشنا دلیل ښیم. د شرک نه غټ ظلم چې تاسو لیدلی، د شرک نه غټ ظلم خو نشته که نه. الله څه وایي؟ ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. منګه انسان ته دا وصیت کړی چې د مور پلار سره به ښه کړي. وان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم، او که چېرته تا ته دا ووایي چې شرک وکړه فلا تطعهما، په دې ځای کې به له خبره نه مني. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، په دنیا کې به ورسره ښه کړې. نو د دې رور سره پلار دا ظلم کوي چې کنځلې ورته کوي، د دې سره ښه اخلاق نه استعمالوي، د ده حق به نه ادا کوي. خو د ټول نه غټ ظالم خو هغه مشرک پلار دی. الله وایي دغه مشرک سره به ښه کړې، د شرک خبره به ونه مني، نور به ورسره ښه کړې، نو هغه غټ ظالم شو له دې نه. نو دا رور به لازم صبر کوي او په طریقه خپل پلار پوه کول پکار. مشران اکثر په خبره زر نه راشي، په طریقه چې تجارت وایي دی ته کله به ګټي کله به بیلي، داسې خو کېدی نه شي چې تجارت به کوي او دا به همیشه ګټي. نو په طریقه دې خپل پلار پوه کړي او په داسې ټیم کې تا ته پته چې پلار زما په لیدو باندې غوسه کېږي، نو ډېر ورته مخې مخې ته کېده نه وي پکار. داسې حالاتو کې دغه مخې ته مه راځي چې هغه غوسه کنځلې کوي، بدې ردې وایي، داسې ټیم کې مه راځي. داسې ټیمونه وګوره چې ته پته دې ټیم کې دی خوشحاله یا د مور په طرف وله راشه. او دا چې کله یو سړی زوروري خبره نه مني، د زنانه په طرف وله راځي، دې خبره مني بیا دغې دا ورته ګرانه. او ځکه د دې بعضو علماو په باره کې راځي او ما دا واقعي تفصیلا ذکر کړی مو یو بیان کې پخواني سلفو کې چې یو عالم و محدث و حدیثونه به بیانول، نو هغه بیان کو درس کو او یو طالب لګیاو خپل قلم برابرو، یعنې هغوی به په دې دور غوسه کېدو. لکه نن سبا به د دې موبایل د سندرې مندرې اورېدلی وی چې ګورې څه به ویلی، بس درس نه پاسې لاړ ووت. هغو ته درس تاسو احترام نشته په تاسو کې د رسول صلی د خبرو. زه خبره کوم د رسول خبره بیانوم، ته قلم تیارې، حالانکه قلم تیارې د لیکلو لپاره، خو دا به د مخکې نه تیار راوړي.
درس پرېښود دوی پسې کور ته تلو مینتونه او زارې او موږ معافي غواړو ټول به نور علما یې روسا خبره نه منله بیا ورته یو عالم وویل زه د طریقه ښیم هغه وایي څه وایي طریقه دا ده چې د دې ښځې له دا کوم چې غټ محدث دی د ده ښځې له هدیه والی ښه ښکلې هدیه وله والی او بیا ورته چیټ درنه پرېږدي چې لکه دی درس موږ ته نه کوي موږ له سزا راکوي نو ته راته ووایه چې دی موږ ته درسونه شروع کړي او موږ خو دغه شان ناست شو او ګورې دا درس یې په میاشتو پرېښودی و ښه نه راتو هغوی به داسې ادب ورکوو خلکو ته نو هغه چې د هغه طرفه ورته خبره هغې ورته وکړی بیا سیرت کې راځي چې دغه په سیرت کې چې سحر مونږ چې څنګه جومات کې وشو به زه په خپل ځای باندې کېناستو کوم چې دغه شاګرد و خاص هغه ته یو کتاب شروع کړه نو هغه ټول حیران شوي مونږ ته د مخکې مینتونه کول هغوی دې پرې له واسطه زوروره راوستې وې د هغې نه زه مجبوره وم نو کله کله پلار غوسې د مور په طرف ته راضي کولی شي د مور سره خبره وکړه دا به ورسره په طریقه خبره وکړي الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د خپلو والدینو سره ښه سلوک وکړو